بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ آفیس کې پروګرام دی مایکروسافټ ایکسل. ګورئ زموږ استاد د برنامې نوم چې دی مایکروسافټ آفیس 2019. دې سره خو ټول بلد هستئ چې مایکروسافټ شرکت دی، آفیس خپله یو سافټویر دی او دا یې ماډل دی لکه څنګه چې موبایلونو کې 14 آفیس هم شته، 14 لس اووه درې آفیس خپل تولید 3 کاله بعد څه کوي بدلوي. نو برنامې نوم دی مایکروسافټ آفیس 2019. دې کې مونږ او تاسو چې کوم پروګرام شروع کوو مایکروسافټ ایکسل پروګرام، یعنې آفیس خپله سافټویر نوم شو، پروګرام پکې چې دی ایکسل دی. ایکسل خپله څه دپاره استعمالیږي؟ دا ایکسل خپله د محاسبې دپاره استعمالیږي، کلکولیشن اینډ اکاونټینګ، یعنې حسابدارۍ دپاره او محاسبې دپاره. موږ او تاسو زده ویو کلکولیشن دپاره، لکه اکاونټینګ دپاره دا معنا بانکي سیسټم کې چې استعمالیږي ایکسل، که په هغه صورت یې څوک وایي نو هغه یو مضمون دی په نوم د اکاونټینګ، هغه به اول ولي، بیا به دا ایکسل چې دی هماغه اکاونټینګ بیا په څه کې کارېږي؟ په ایکسل کې کارېږي. نو موږ او تاسو څه دپاره یې لولو؟ کلکولیشن دپاره. نو ایکسل که څوک درته تعریف کړي نو داسې تعریفولی شي چې ایکسل از ا پروګرام آف مایکروسافټ آفیس. ایکسل خپله پروګرام د مایکروسافټ آفیس دی. یعنې دلته موږ او تاسو ویل که نه چې آفیس کې موږ او تاسو کوم پروګرام لولو؟ په آفیس کې موږ ایکسل لولو. نو دلته هم ځکه ولیکو چې ایکسل از ا پروګرام آف مایکروسافټ آفیس. داسې لیکلی شو which is used for calculation، چې کوم استعمالیږي د څه دپاره؟ حسابدارۍ دپاره، اکاونټینګ محاسبې دپاره، اینډ بینکینګ او بانکي کارونو دپاره څه کېږي؟ دا استعمالیږي. دا یې ساده تعریف شو. ایکسل ګوره چې کله تاسو آفیس پروګرام کې لکه ایکسل ورډ استعمالوئ نو باید دا سافټویر څه ولري؟ انسټال ولري. مایکروسافټ 2019 ځکه نوی راغلی، 14 سره هېڅ فرق نه لري، یو نانیم اپشن یې فرق دی، نور ټول د 14 غوندې دی. نو ګوره دلته زه راځم سټارټ مینو ته، آل اپلیکیشن سره چې دلته ګورئ ایکسل پیدا کړئ. ایکسل د ای نه شروع کېږي نو دې کې ای کټګرۍ والا وګورئ څه لیکل شوي؟ ایکسل. ډایرکټ په دې کلیک کړئ، دا به تاسو سره څه اوپن شي؟ مایکروسافټ ایکسل پروګرام به اوپن شي. که دې نه نه کېږي، مثال دې نه هم دا دی اوپنېږي، بل به راشئ رن ته، وینډو پلس آر ووهئ رن. دلته ولیکئ ایکسل، باید سپیل صحیح وي ایکسله، داسې نشته چې مثال سپیل کې غلطي وي. دې ځنه هم اوپن کولی شئ، یا دلته هم سمپل ولیکئ ایکسله، خپله یې سرچ کولی شئ دې ځینه سرچ کې. خو دا ګوره ایکسل پروګرام موږ سره اوپن شو، بس دلته راشئ دا کلوز کړه، دلته په څه والئ؟ بلینک وربوک. چې بلینک وربوک هم واغسته ګوره د ایکسل برابر ده. اوس دلته اول به لږ دې زړو ته راشو، دې نه مخکې ګورئ موږ او تاسو سره د آفیس چې کوم پروګرامونه دي، یو مایکروسافټ ورډ دی، صحیح شو، بل مایکروسافټ ایکسل دی، بل مایکروسافټ پاور پوینټ دی، پاور پوینټ، یو موږ سره مایکروسافټ آوټلوک دی. دا موږ سره د آفیس پروګرامونه ده کې مایکروسافټ ایکسس هم شته، مایکروسافټ ایکسس. دا هغه 5 پروګرامونه مشهور د آفیس پروګرامونه دي. لکه ورډ موږ او تاسو ویلی چې ورډ موږ څه دپاره استعمالو؟ ډاکومنټیشن دپاره. ډاکومنټیشن څه معنا؟ د لیکلو دپاره. ته وګوره واله که دا لیست کې څوک دي؟ ډاکومنټیشن دپاره. ډاکومنټیشن څه ته وایي؟ لیکلو ته وایي. څو کسه دي؟ صحیح شو. دا ورډ چې دی دا موږ د ډاکومنټیشن دپاره استعمالو. ډاکومنټیشن دا معنا لیکله، لکه ده کې موږ اخبار لیکلی شو، نیوز پیپر، کتاب شو، مجلې، دا ټول څه کې لیکل کېږي؟ ورډ کې. ایکسل چې دی ایکسل موږ وویل چې د کلکولیشن او د څه دپاره استعمالو؟ اکاونټینګ. پاور پوینټ د پریزنټیشن دپاره،
آوټلوک د انټرنیټ پرپز د انټرنیټ دپاره او اکسس د ډیټابیس دپاره. ورډ کې ګوره پام شوی چې ورډ کله موږ او تاسو اوپن کولو ورډ داسې اوپن کولو نو ورډ کې موږ او تاسو ته بلینک ډاکومنټ راتلو. دلته ګورئ چې کله ورډ پروګرام ته راغلو ګوره دا دلته موږ ته څه راتلو بلینک ډاکومنټ، یعنی په ورډ کې موږ او تاسو سره ډاکومنټ و. ډاکومنټ کې به موږ او تاسو سره څه ډاکومنټ کې موږ او تاسو سره پیجز و واره کې وي که نه. ګوره دلته هم راغلو دلته هم کلیک کړو بلینک ډاکومنټ، ګوره دا به پکې صفحه به وه که نه. نو په اکسل کې موږ او تاسو سره دلته بلینک وربوک دی، لکه اوس چې موږ او تاسو فایل اوپن کړو بلینک وربوک راغو که نه. بلینک وربوک چې دی اکسل کې موږ او تاسو سره د ډاکومنټ په ځای چې دی وربوک دی. وربوک د څه نه جوړېږي؟ شیټ نه. لکه دلته اوس ګورئ دا چې دا شیټونه دي موږ او تاسو سره، ګوره دلته یې څه لیکلي شیټ 1. بیا دې شیټ کې موږ او تاسو سره ورکې دي، شیټ کې څه دي پیجز. لکه ګورئ اوس دلته موږ او تاسو څنګه معلومو چې پیج کومه دی. دلته که زه کنټرول پی ووایم پرنټ ته راشم نو دلته اوس ګورئ دغه علامه چې راغه دا زموږ یو ورکه ده، یعنې دې نه زموږ ورکه شروع ده، پلانوالی دې ځای پورې شو. جګوالی څومره شو؟ تر دغه ځای پورې. ګوره لږ لاندې راشو همداسې کرښه که راغه دا زموږ د ورکه جګوال دا دی، دا موږ سره یو ورکه دی. یعنې داسې ویلی شو چې یو ورکه موږ د ا کالم نه تر آی کالمه پورې یو ورکه شوه. او څو دانې روګانې شوې؟ 40. دا موږ سره یو پیج دی. پیج چې په اکسل کې څه ورته چې پیج څنګه معلوم کړم چې کنټرول پی پرنټ ته یو ځل لاړ شي دا علامه خپله راځي. دا زموږ او تاسو ګوره ورکې دي. نو شیټ کې موږ او تاسو سره څه دي پیجز دي. لکه ورډ کې چې موږ کله فایل اوپن کوو نو څه باندې به کلیک کوو ډاکومنټ. په اکسل کې به په څه کلیک کوم وربوک. وربوک د څه نه جوړېږي؟ شیټ کې بیا څه وي پیجز دي. بیا اصل کې شیټ ګوره د پیجز نه دی جوړ، دا اصل شیټ چې دی دا موږ سره د کالم نه جوړ دی، د کالم نه جوړ دی، رو نه جوړ دی او سل نه جوړ دی. دا کالم دی ګوره دا خطه دا موږ سره کالم دی. افقي دی که عمودي؟ عمودي. دا عمودي خط چې ګوره دا کالم شوی. د کالم عنوان په الفابیټ کې دی، لکه A کالم B C D. که څوک پښتنو کې چې د کالم هیډینګ څه معنا؟ عنوان. کالم هیډینګ په څه کې دی موږ او تاسو سره؟ الفابیټ کې دی، الفابیټ. لکه A B C ګوره داسې په دې شکل دی. دې ته رو وایي، عمودي دی که نه؟ دې ته رو وایي. دا هاریزنټلي او دا ورټیکلي، دې ته رو وایي. نو رو موږ او تاسو سره په څه کې وي؟ د رو هیډینګ. د رو هیډینګ چې موږ او تاسو سره دی په نمبر کې وي. لکه ګوره مثال په طور 1 رو 2 رو 3 دا ګوره رو دی. په دې یو شیټ کې موږ او تاسو په میلیونونو ریکارډ ثبتولی شو، میلیونونه، یعنې 1 میلیون هم نه زیاته. لکه اوس دا خو مې پېژنم چې دې ته کالم وایي، دې ته رو وایي. دا رو کالم چې یو ځای شي د یو خانې ته سل وایي، دې ته سل ویل کېږي، سله. اوس موږ او تاسو نه که څوک پوښتنه وکړي چې په یو کالم کې څومره، په یو شیټ کې څومره کالمې دي، څومره روګانې دي. یعنې ګوره دا خو نمبر لري هر یو رو که نه، اخره پورې راځه شمار څومره دي. اوس دا چې زه داسې کلیک کوم ایله 1 ساعت کې لاندې راورسم. اوس غواړم اخري رو معلومه کړم چې کم یو ده څومره دي. نو کنټرول ډاون ایرو کې دا 4 بټنه کې چې ده دې کې ډاون ایرو کنټرول دا اخري رو ته تاسو راولي. نو په یو شیټ کې موږ او تاسو سره 1,48,570 روګانې دي. 1,48,570. ښه دا خو اوس اخري رو ده، دې نه خوا لاندې رو نشته. واپس اول رو ته ځم کنټرول اپ ایرو کې دا اوله رو شو. یعنې دا موږ او تاسو سره د روګانو تعداد معلوم شو. اوس د کالمو څنګه معلوم کړو؟ اوس د کالمو خو الفابیټ دی ګوره چې زیټه پورې ورسي ډبل ا شي، چې بیا ډبل زیټ همداسې دا حرفونه دي. خو زه غواړم چې اوس د کالمونو تعداد معلوم کړم. نو همدغه کالم هیډینګ تاسو رو نمبر ته چینج کړئ. څنګه به چینج کوو؟ فایل مینو ته راشئ، آپشنز ته راشئ. آپشن کې دلته راشئ فارمولې ته.
فارمولې کې وسطه ټیک مارک ولګوئ. R1 C1 ریفرنس سټایل. ریفرنس څه معنا؟ ادرس. دا ادرس ګوره سټایل بدلیږي. اوکې اوس ادرس څه ته واوړېدو؟ نمبر. نو کنټرول رایټ ایرو کی وایي څومره روګانې دي؟ 16340 کالمونه ښه او دومره روګانې شوه. دې کې څه پوښتنه شته؟ نو دا مونږ او تاسو چې اکسل څه دپاره استعمالو؟ د کلکولیشن دپاره استعمالو، اکاونټینګ دپاره او بانکي سیسټم دپاره. یعنې زیاتره دا د محاسبې پروګرامونه ګوره 2 دانې دي، 2 نه دي خو ډېر دي، خو دا زیاتره چې اکسل، دا اکسل دې ته زیاتره خلک څه وایي؟ فرینډلي استعمالوي. فرینډلي دا معنا یو کس یې ولولي هر ځای کې استعمالولی شي. بیا د نه پس بل چې دی کویک بک دی. کویک بک دا خپل یو سافټویر دی، دا هم استعمالېږي خو دا هر څوک نه استعمالوي ځکه په دې مصرف راځي. دا چې مثال د دې سافټویر ته اخلي په $100 دی، دا خو تا ته افس فری درکړی که نه، 500 پیسې ډي والا انسټال یې کړه. نو کویک بک چې دی دا هم دی، دا چې د چا وس کېږي لکه زیاتره اکسل استعمال کوم. عزیزي بانک سیسټم وګورئ، ډیټابیس یې جوړ کړی، اکسل یې ورسره وصل کړی. دا څومره کارمندان چې د ټولو حساب کتاب څه کې دی؟ اکسل. مثال لنډ به درته خپل معرف سیسټم ته که مثال مونږ او تاسو ریشو. ګوره دا جدولونه ټیبل، ګوره دا جدولونه ګوره په څه کې جوړ شوي؟ دا ټول په اکسل کې جوړ شوي. یعنې اوس دې د خپله سیسټم جوړ کړی که نه، اسانه دی، محاسبه څه پکې ډایرکټ کېږي. استاد سکین انټري کوي، نتیجه هر څه خپله راوځي. دا ګوره د استاد کار څه دی؟ نوم ولیکه، پلار نوم، نیکه نوم، نمبر د تذکرې نمبر. دلته ګوره مثال سالانه چارما کې څومره وړي؟ که ولیکي 50 نه دي پرېږدي، 40 جګه نمره چارما کې نشته که نه. دا ګوره سیسټم دی. دا بیا مونږ او تاسو چې دا څنګه لږ ګوره که ورکړم 10 شو که نه. دلته وګورم اتومات مجموعه 10 خپله راووته که نه، فیصدي. ګوره نمرې خپله اتومات شکل باندې جمع کېږي. مثال ګوره 10 بیا 20 همداسې لیکه مثال 10. دلته وګوره مجموعه څو شوه؟ 90 فیصدي څه شوه؟ الف با. دا دې نتیجه نن موافق مثال څوک کامیاب ناکام. دلته ته انټریانې وکړه څومره مضامین چې د مثال په طور ګوره دا مثال زه مضامین انټر کوم، ډایرکټ خپله ریزلټ یې راوباسي. ګوره 40 مثال په طور 20 10 یا 3 یا 10 هر څومره. ګوره یو کې ناکام شوی، 2 کې. دلته ګوره ورته یې څه ولیکه؟ تلاش بهشتر. اوس ناکام لغت په ځای څه راځي؟ بهشتر. اوس دا ګوره خپله حساب ورڅه وشو که نه، کلکولیشن وشو. اوس دا کلکولیشن په کوم پروګرام کې مونږ وکړو؟ اکسل کې وکړو. یعنې دا ګوره که د وزارت جوړولی او سافټویر به یې جوړ کړی خو مصرف پرې راځي. دا مفت پروګرام دی، کاسې کېنه او سیسټم یې ورته جوړ کړو، مصرف پرې رانه و. دا خپله هر څه اکسل کې کېږي، هر ځای کې محاسبې دپاره زبردست پروګرام دی. دا نو دا مونږ او تاسو سره انټروډکشن د مایکروسافټ چې اکسل کې څه سوي د څه نه جوړېږي. اوس ګوره دا اکسل فایل دی، د دې انټرفیس سره مثال هسې یو انټروډکشن کوو. دا واپس الفابیټ ته اړو، دا کالم هیډینګ. نو سټارټ مینو ته رېشه، فایل مینو اپشن سره رېشه، فارمولې R1 C1 نه ټیک مارک ایسته کوو، کې که واپس به څه شي؟ دا ګوره انټرفیس د دې شکل ته وایي، دا شکل دی ښه. دې ځای ته وایي ریبن. دغه خط ګوره دا چې کوم درته نښه کوم دې ته وایي ریبن. ریبن د ټیپ نه جوړېږي. دا ټیپونه دي مونږ سره هوم ټیپ، انسرټ، پیج لیاوټ، فارمولا، ډیټا، ریویو، ویو. دغه بټنو ته وایي کیپشن بټن یا کنټرول بټن. دا یو پروګرام بندوي، دا یو صفحه غټوي وړکوي، دا یو صفحه لاندې راولي. دغه خط ته وایي فارمولا بار. دې خط ته وایي فارمولا بار. چې کله موږ کوم فارموله استعمال کړو دلته راته ښیي. لکه مثال ګوره زه دلته لیکم چې مساوي 90 جمع 90. دا فارموله ګوره راته وښوده چې 2 عددونه جمع شوي. دې ته وایي فارمولا بار. دغه دې ته وایي نیم باکس. څه ورته وایي؟ نیم باکس. نیم باکس موږ ته سیل ادرس ښیي. دلته څه لیکل شوي؟ D6. دا ډي موږ او تاسو سره ګوره کالم شو او 6 څه شی شو؟ رو. یعنې موږ او تاسو چې کالم او رو سره یو ځای شي دنه سیل جوړېږي که نه. خو همدا 2 ادرسونه شو که نه. دا ګوره D کالم شو او 6
رو شوه. دا یو مینو لري، فایل مینو. دې ته دغه ځای ته ګوره ویل کېږي ریبن ډسپلی آپشن. ځینې وخت موږ او تاسو سره سیټینګ کې څه مشکل پیدا شي، غلطه کلیک وشي داسې وشي وایي پروګرام مې څه شو، خراب شو. دا ریبن ستا هایډ شوی دی. ریبان هله ښایي چې دلته کلیک کې واپس بېرته وښایي، چې بیا لاندې کلیک کې بیا به پټېږي. ځکه دلته آپشن موږ انتخاب کړی. دلته ګوره لیکل شوي دي وایي اټو هایډ د ریبن، اتومات دا ریبن پټوه ښکاره کوه. ګوره کلیک که ښکاري، واپس دې خوا کلیک که پټ شي. بل لیکل شوي دي ګوره شو ټیپ، صرف ټیپونه وښایي. ګوره دا ټیپونه دي که نه، ټیپ کې چې څه یو ورته هله ښایي چې ته په ټیپ کلیک کړې، او ته چې نه په ټیپ هم کلیک که او ټیپونه وښایي، کمانډونه وښایي، نو څه به وایي شو ټیپس اینډ کمانډس. اوس به ورته هم ټیپ ښایي هم کمانډ. دې ته وایي کویک ایکسس ټول بار، دغه ځای ته وایي. غواړې وایکن دلته کې تیزۍ سره استعمال کړي. مثال زه غواړم چې فایل سیف کړم، ګوره دا سیو آپشن ما دلته ایښی، ډایرکټ سیو راغو که نه. او که دا آپشن دلته چېرته نه وي نو زه فایل مینو ته راځم، په څه وکلیک کوم، سیو. آیکن څنګه دلته ږدو، په دې کلیک کوئ. کوم آیکن چې غواړئ کېدی صرف چک ورته لګوئ، کوم چې غواړئ ایسته کوئ چک دې ایسته کوئ. دا موبایل چې دې ته څه وایي ټیبونه وایي. ټیب کې مونږ او تاسو سره ګروپ دی. دا ګوره ګروپونه دي، کلیپ بورډ، فنډ، الاینمنټ، نمبر، سټایل، سیل، ایډیټ. دې ته څه وایي ګروپ. ګروپ کې بیا کمانډ دی، دې ته کمانډ هم وایي، آپشن هم وایي. آپشن زیاتره خلک ده ته وایي، ښه دا چک چې ورته ولګوي څه دې ته آپشن زیاتره وایي. دا آپشن شو. آپشنل څه معنا، انتخابي، وکم و نه کمه، آپشنل دی که نه. نو دې ته زیاتره خلک ده ته آپشن وایي. بیا داسې چې دې ته څه وایي کمانډ وایي، کاپي کمانډ، کاپي از ا پکچر کمانډ. نو دلته دا خط ریبن شو. ریبن د څه نه جوړ شو، د ټیپ نه. ټیپ د څه نه جوړ شو، د ګروپ نه. ګروپ د څه نه جوړ شو، د کمانډ نه. صحیح ده. دا هغه انټروډکشن. دغه ځای ته وایي ټیل می واټ یو وانټ ټو ډو. دا یو سرچ آپشن دی. لکه موږ او تاسو وینډوز کې هم سرچ لرو، یو څه ولیکو ډایرکټ پیدا کوي که نه. مثال اوس دلته ته ولیکي ګوره وین ورلډ، دا سرچ دی که نه، ځای درته نه دی معلوم، نوم یې ولیکه ډایرکټ خپله پیدا کېږي. نو دا هم دا کار کوي. آپشن دی، تا ته ځای نه دی معلوم، نوم یې ولیکه ډایرکټ دلته وړي. لکه زه ورته یم پرنټ دی، ګوره ډایرکټ یې څه ته راوستم، پرنټ. دا سرچ غوندې کار کوي. چې کله کوم آپشن درته نه وي پته چې کوم ځای کې دی، ډایرکټ دې باندې څه کوئ کلیک کوئ یا نوم یې لیکئ. خو داسې نه 4 آپشن یو نه نیم. ځکه مثال اوس که زه دلته بولډ ولیکم، ګوره په بولډ هم اوس دا کار کوي، ځکه بولډ په اسانۍ سره پیدا کوي. لیکل بولډ شو که نه. د دې نوم څه شی دی، فنډ کلر. نو دلته راشه فنډ کلر ورته ولیکه، فنډ کلر، انټر. سور شو. ځکه سور شو چې دلته ډیفالټ کلر څه دی، سور دی. یا مثال بل کوم آپشن سیل سټایلز ته ګوره زه غواړم لاړ شم، سیل سټایلز. ګوره ډایرکټ ورته راوستم که نه. دا یې ځکه خلاص کړو چې دکې خو یو آپشن نه دی که نه، خو سټایلونه دي درته وایي چې کوم یو دی خوښه دی. دلته اوس ډیفالټ سټایل زموږ نه دی انتخاب، دلته ډیفالټ کلر څه ګوره. اوس د دې نوم څه شی دی، فانټ سایز. دلته ورته ولیکه فانټ سایز. دلته راشه فانټ سایز. ګوره لیست ډایرکټ راوستو که نه، څومره یې زیات دی. صحیح ده. کالم رو اندازه زیاته کمیږي، آسانه طریقې داسې کمیږي. کالم اندازه داسې غټېږي، داسې کمیږي. رو اندازه په دې شکل کمیږي. آپشن هم زیات، خو اوس درته هسې لنډه طریقه ښیم. بای ډیفالټ چې موږ او تاسو کله اکسل اوپن کړو یو شیټ وي، په دې جمع آپشن باندې کلیک کوئ، شیټونه زیاتولی شئ. شیټ معلوم نه دی چې څومره اخیستی شو. نن شپه بې تېره کوي څو پورې دی. آخره په ورلډ کې 2010 کې 255 نه زیات اجازه نه وه. دا شیټ به ته وایي چې څه په درد خوري. دا شیټونه ګوره دا په دلته په درد خوري. ګوره که دا جدول زه درته اوپن کړم، په دې یو شیټ کې په دې یو وربک کې موږ ته هر څه راوستي دي. ګوره دا د جدول ورقه ده. بل شیټ هغه ساده کې څه جوړ کړي، اطلاع نامه. ګوره
بل شیټ بیا هغه سیاسي پکې جوړ کړي خلاص نتایج بل شیټ هغه څه ګوره سې پکې غسته شو کدا اوس یو شیټ کې کړه وکنه لاټول بګران ولا ولټو چیرته لکه په صفو شکل کې تقسیم کړي نو د تاسو بیا سره ذکر کوي حساب کتابي مثال خدا د کوم میاشتې حساب شو مثال په تور د حمد دلته ورته ولیکه حمد خدا د کوم میاشتې حساب شو دلته ورته ولیکه ساوره ها په دې شکل دا شیټونه لکه موږ تاسو سره کتابچې دي کنه کتابچه کې ورکې دي نو د فکر کوي دا شیټ هم خپل ورکه وګڼه بس ته دومره شیټ بیا ولا ورته کوم سره اساس ګوره کله چې ایکسل پروګرام اوپن کې سٹارټ مینو دلته راشه آل اپلیکیشن یا لنډو لیکه ایکسل سپیل درته یاد کا سرچ کې ولیکه ایکسل چې زیات نه په ایکسل لیکه کلیک کا نو سره شیټونه اوس جمع دی وکړه ډېر په جمع اپشن په جمع په کلیک کې ګوره دا ډیلیټ کې وایي رائټ کلیک ډیلیټ یس یس دا صحیح شو واسطه کنه